بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ اماونټ اف پریسپیټانټ خبره کړې وه چې څومره پریسپیټانټ باید موږ سالوشن ته ایډ کو چې موږ سره انلیټ رسوب وکړي. نو ایکویشنز نه موږ دا راایستل چې 0.5 مول H2SO4 ان 4 ملي اضافه کا او کله سپیسیفای H2SO4 ان 2 ملي اضافه کا. اوس ګورو چې څومره پی بی سلفیټ به رسوب کړي که موږ دومره مقدار H2SO4 علاوه کو نو څومره سرب سلفیټ به ما سره آیا رسوب کړي کني کړي نو زه H2SO4 باید څومره زیات کما. نو که موږ H2SO4 ایډ کوو دې سره نو موږ که تو ګورو د پی بی آین موږ سره د محلول کې او دې سره زه غواړم سلفیټ آین ور علاوه کما نو ما سره به پی بی سلفیټ جوړ شي. اوس پی بی سلفیټ جوړ شو نو موږ سره 1:1 ریشو ده یو پی بی د یو سلفیټ سره علاوه کې یو ځای کې یو پی بی سلفیټ جوړي. نو مخکې د پریسیپیټیشن یعنی کله اینډ د پریسیپیټیشن نه وروسته باید د دوی دغه آینونه غلظت باید شي دا باید سیم وي. نو اینډ د پریسیپیټیشن کې باید د دې آینونو غلظت باید سیم وي. غلظت د پی بی باید برابرې د سلفیټ آین غلظت سره. نو موږ سره په روم ټمپریچر کې په اتاق په تودوخه باندې د اتاق په تودوخه درجه باندې پی بی آین او سلفیټ آین چې دی solubility product چې دی دا 2.2 10⁻⁻8 دی او د دې concentration موږ سره پی بی او سلفیټ آین د کنسنټریشن جو کې 1:1 ریشو دی صحیح ده. نو دا موږ سره شي 2.2 10⁻⁻8 او 1:1 کنسنټریشن دی نو ویلی شو چې پی بی صحیح کله سکویر واخلم صحیح ده. نو به جذر ونیسم او د دم جذر واخلم 2.2 10⁻⁸ او بیا زه دا وباسم د جذر نه نو موږ سره به راشي پی بی آین به هم دومره پی بی آین غلظت همدارنګې سلفیټ آین غلظت دا موږ سره راشي 1.5 تقریبا 1.15 ګرام ایون پر لیټر راشي. نو د پی بی آین کنسنټریشن هم دومره دی او سلفیټ آین کنسنټریشن هم دومره دی solubility product یعنی تر څو پورې چې د سربو آینونو غلظت دومره وي محلول کې او سلفیټ آین غلظت دومره وي 1.15 ګرام پر آیون لیټر نو دا موږ سره رسوب نه کوي کله چې د سربو آینو ما سره دومره مقدار نو که چېرته د سربو آین غلظت 1.5 صحیح ده نو دا به ما سره رسوب نه کوي.
نو که دا موږ مثلا دا خو ګرام ان پر لیټر چې دی دا خو جست لایک مولریټي ټایپ غوندې دی نو که دا زه داسې ویلی شم چې 1.5 ضرب لسپتان څلور او دې ته زه مول هم ویلی شم صحیح ده مول پر لیټر که نه نو دا زه غواړم چې دغه ته واړوم ګرام ته چې څومره ګرام باید ما سره دغه لیډ آیني 1.15 منفي څلور او دې له به زه ضرب ورکړم په 303 کې ولې لکه د لیډ مالیکولي کتله چې ده لیډ مالیکولي کتله د لیډ مالیکولي کتله 303 ده 602 صحیح ده نو ګرام پر مول ده که نه دوه مول سره ختم شي نو ما سره به پی بي وزن چې دی دا موږ سره شي دومره کیلکولیشن کولی شو به محاسبه وکړئ خو دا کیسې میسې چې وي دا پر لیټر خبر او دلته موږ په انالیسس کې موږ 100 ملي استعمال کړی 100 ملي سالوشن دی انالیسس کې ما سره سالوشن شی دی محلول څومره دی 100 ملي نو موږ باید محاسبه د 100 ملي نه نو ما سره loss of solubility چې ده loss of solubility loss due to the solubility of the PP sulfate precipitate د انحلالت د وجې نه سرب سلفیډ یا سرب چې دی دا به څومره موږ ضایعات ورکو صحیح ده نو موږ سره به راشي ضایعات دا موږ سره مساوي شي ضایعات وزن 1.15 ضرب لسپتان څلور ضرب 303 او دا ګرام پر لیټر نو موږ خو واړو چې 100 ملي کې نو 100 ملي دا 0.1 لیټر دی نو 0.1 100 ملي چې دی دا 0.1 لیټر دی صحیح ده نو دا موږ سره شي 0.00 ګرام نو دینه دا معلومیږي چې ګوره موږ الاؤډ څومره دی ضایعات موږ سره الاؤډ 0.002 ګرامه دا زائد الاؤډ دی 0.002 ګرامه الاؤډ دی او دلته زائد ته څومره ورکړي 0.005 ګرامه 0.005 ګرامه ته زائد ورکړي نو موږ سره خو رسوب شوی دی تیوریټیکلی صحیح ده خو پریکټیکل کمپلیټ پریسیپیټیشن نه دی شوی دومره ضایعات موږ اوس هم ورکوو 0.005 ګرامه او الاؤډ څومره دی دومره الاؤډ دی صحیح ده نو دا پریکټیکل کمپلیټ پریسیپیټیشن نه دی او دا 0.005 دا 2 چنده زیات دی
2 ټایم دا قیمت زیات دی د پرمیسیبل ویلیو نه، کم چې موږ ته اجازه ده چې دومره زایات ورکولی شو. نو د پرمیسیبل ویلیو نه دا 2 کرته زیات دی. نو دا کمپلیټ پریسیپیټیشن نه دی شوی، کمپلیټ پریسیپیټیشن نه دی شوی. نو اماونٹ اف پریسیپیټانټ خو موږ تیوریټیکلی یا اکویشن له مخې موږ اضافه خو د هغې اضافه کول څه نه که ته 4 ملي مثلا ما ویل که 4 ملي ترې ورچې یا مثال په توګه ته 2 ملي 10% ورچې نو ضایعات موږ څومره ورکوو 0.004 ګرامه دا موږ ضایعات ورکوو د سربو سلفیټ چې دا منحل دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې که بل خبره مو واخلو چې موږ سره د ایکسس پریسیپیټانټ د پریسیپیټیشن په مکملولو کې څه اغیزه لري. نو موږ سره نو د پریسیپیټانټ اضافه والی د رسوب په مکملولو کې کمپلیټنس کې څه اغیزه لري. نو مخکې موږ وویله که چېرته equivalent amount of precipitant موږ استعمال کو معادل وزن مطابق equivalent precipitant موږ استعمالو equivalent precipitant موږ استعمالو نو ما سره د equivalent معادل precipitant چې موږ استعمالو دا موږ کوم ځای معلوم کو دا د ریاکشن اکویشن نه او دا موږ استعمالو د یو انلیټ د رسوب کولو دپاره. نو پریسیپیټیشن پروسه انکمپلیټ ده، پریسیپیټیشن د رسوبولو پروسه دا مکمله نه ده او موږ ضایعات ورکوو. نو تیوریم دا ښیي او پریکټس هم دا ښیي، عمل هم دا ښیي، لابراتوار هم دا ښیي که چېرته موږ ایکسس پریسیپیټانټ استعمال کو نو پریسیپیټیشن پروسه موږ مکمله کولی شو. که موږ ایکسس پریسیپیټانټ ایکسس پریسیپیټنټ که موږ استعمال کو نو موږ کولی شو چې دا ایکسس پریسیپیټنټ د پریسیپیټیشن پروسه څه کی دا بشپړ کی. نو موږ سالوبیلیټي پروډکټ رول یو خبره موږ مخکې کړې وه سالوبیلیټي پروډکټ کې که چېرته دا نو د ضرب حاصل موږ سره د خاص قیمت نه صرف سالوبیلیټي پروډکټ نه زیات شي نو یا مافوق مجموع محلول شي نو موږ سره رسوب کی. نو سالوبیلیټي پروډکټ یو که چېرته د پی بی یعنې د آیونونو غلظت ضرب حاصل د ضرب حاصل د لیډ سلفیټ چې د 2.12 په منفیته دی د 25 ډګري سنټیګریډ کې نو موږ غواړو چې پی بي مکمل ډول باندې د رسوب ورکړو. که دا پکاري چې سرب په بشپړ توګه هغه ته رسوب ورکړو
نو بشپړ توګه سره به ته رسوب ورکړو. دې مطلب دا دی چې بشپړ توګه بالا ته رسوب ورکړي کله چې ته په مشبوع محلول کې د دو آیونونو غلظت کم کړي. دا خو مشبوع محلول دی، نو دې وخت دا څه دی؟ مشبوع دی. او مشبوع محلول کې ډاینامیک ایکولیبریم وي، موږ رسوب نشو ورکولی. غواړو چې د پی بي آین په بشپړ توګه هغه ته رسوب ورکړي، پریسیپیټیټ کړي. نو باید څه دی؟ باید څه وکړي چې د دوی غلظت چې دی په مشبوع محلول کې د دوی غلظت باید کم کړي. پی بي آیون غلظت باید په مشبوع محلول کې زیات شي کمه، باید څه کم کمه. نو د پی بي سلفیټ، یعنی پی بي کمول مطلب د پی بي سلفیټ محلول غلظت باید د رسوب په اخر کې دا باید زیات شي کې، دا ته باید کم کې. نو ته غواړې چې پی بي ته کم کې، نو دې دپاره پکار دا ده چې ته سلفیټ آین غلظت دا باید زیات کې. غواړئ چې د سرب آیون رسوب په بشپړ توګه ترسره شي، نو باید په لیډ سلفیټ کې باید پی بي غلظت باید شي کم شي. مشبوع لیډ سلفیټ محلول کې، مشبوع پی بي سلفیټ محلول کې باید د پی بي آیون غلظت شي دا باید کم شي، او د سلفیټ آیون غلظت باید شي دا باید زیات شي. نو چې سلفیټ آیون غلظت ته اضافه کې کار بسکې، ته باید اکسس او پریسیپیټانټ دا علاوه کې. एक्सिस ऑफ प्रेसिपिटेंट H2SO4 बाय दैट علاوه کی دینا نو موږ د سلور الته موږ تیورټیکل ویلو چې سلور ملي د 0.15 مولره H2SO4 په ځای، دا خو تیورټیکل، دا خو اکویشن نو فرام ریاکشن اکویشن معادلې موږ ته دا ویل دومره باید اضافه کړي. خو هغې ستونزه څه شوه چې موږ کمپلیټ پریسیپیټیشن ورنه کړو، زاید موږ ورکړو. نو موږ څه کوو چې من 1.5 چنده زیات اخلو دینا 1.5 چنده زیات اخلو دینا تینا دومته من زیات اخلو. نو تقریبا 1.5 چنده دا تقریبا راځي که 2 چنده شي خو 8 ملي بشي کنه، او یو نیم چند 6 ملي، نو دا تقریبا 6 ملي کیږي. نو اوس موږ ګورو چې loss of solubility of the PPT سمره کیږي. یعنی سلور ملي په ځای که زه 6 ملي H2SO4 0.15 مولره اضافه کړم، نو بیا زه زاید څومره ورکوم؟ بیا زاید څومره ورکوم؟
نو په شپږ میلیو کې خو 4 میلی خو با ریاکشن وکړي دی نه شپږ میلیو میلی کې 4 میلی خو ریاکشن وکړو ریاکشن تعامل چې دی ریاکشن اکویشن دی دغه مطابق نو زه به ولیکم چې out of 6 milli 4 milli دا ما سره مصرف شو په precipitation کې سره مینه خپل تلاړ پاتې شو او 2 میلی ما سره په اکسس کې پاتې شو 2 میلی ما سره په تش کې پاتې شو په اکسس کې اضافه پاتې شو 6 میلی 4 میلی مصرف شو 2 میلی اضافه پاتې اوس ګوره مجموعي حجم څومره دی موږ 100 میلی اغستې ټوټل والیوم چې دی مجموعي حجم ما سره 100 میلی دی نو دا 2 میلی تا سره اضافه شو په 100 میلی کې نو وګورئ before the dilution or after the dilution molarity د دغه 0.5 مولر H2SO4 د رقیق کول نه مخکې ورسته نو ګوره چې کله رقیق نه نو دا ما سره M1V1 او کله چې موږ رقیق کو موږ سره M2V2 شو صحیح ده نو مخکې ډایلوشن نه وروسته ډایلوشن نه M1 ما سره 0.5 او 100 میلیو دا 2 میلیو او اوس حجم چرته لاړ 100 میلی ته صحیح ده او M2 همداسې پاتې شو اوس په مولرټي د دغه 0.5 مولره د 2 ساس کوس د مولرټي به موږ سره شي 0.5 ضرب 2 تقسیم 100 نو دینه تقریبا راځي 2 په یو کې 2 او دا 50 او بیا 15 په یو کې 15 او دا 10 تقریبا 0.02 تقریبا راځي نو 0.4 پلس نورم تقسیم کې یا 0.4 نورم دی خواته بوزي دا 0.0 یو شو او دا موږ سره تقریبا مساوي کېږي لس په توان د -2 مولره آیا موږ داسې ویلی شو چې که نه نسبت واخلي نو موږ سره حجم چې دی 2 نه لاړ چېرته 100 میلی ته په 2 میلی کې د مولرټي څه شی وه 0.5 د H2SO4 نو په ایکس کې په 100 میلی کې به څه شي 100 میلی کې به ایکس شي نو 0.0 نو موږ سره 0.5 کې د 2 کې د 2 حجم لاړ 100 میلی ته او 0.0 مولرټي لاړه ایکس ته نو ایکس موږ معلوم کړو چې هغه 0.01 راځي یا لس په توان -2 مولر راشي مولرټي د سلفیټ آین چې دا راکمه شو H2SO4 strong electrolyte دی H2SO4 ما سره څه دی لکانو قوي electrolyte دی نو H2SO4 یو قوي electrolyte دی
کوي الکترولایټ دی او H2SO4 به ماته یو مالیکیول یا یو ایون چې دی د سلفیټ آین ورکي H2SO4 ماته یو سلفیټ آین ورکي او کم د سربو سلفیټ د وجه نه چې کم ایون ما سره شي کیږي هغه پیدا کیږي هغې نه موږ صرف نظر کوو ده نو د سلفیټ آین غلظت موږ سره ویلی شو چې سلفیټ آین غلظت موږ سره لس په توان د منفي 2 ګرام ایون پر لیټر دی اوس د PB سلفیټ که solubility موږ واخلو X سره د PB سلفیټ solubility که موږ وښایو په موډس پر لیټر کې که نه موډس پر لیټر کې دا موږ وښیو په X باندې نو ما سره به راشي PB آین غلظت د PB آین غلظت به دا ما سره شي X او د سلفیټ آین غلظت به دا مونږ سره د لس په توان د منفي 2 مولره نو PB او سلفیټ آین دا مونږ سره شي PB آین چې د X دی او سلفیټ آین دی لس په توان د منفي 2 او دا دواړه موږ سره برابر دي solubility product موږ سره برابر دی 2.2 10 raised to minus 8 د lead sulfate د پاره نو X په موږ سره شي شو 2.2 10 raised to minus 6 molar شو نو X قیمت موږ سره شو یعنی PB قیمت ما سره شو 2.2 لس په توان د منفي 6 مولره نو مخکې موږ سره X قیمت چې و مجموع محلول کې د X قیمت 2.2 په توان منفي 8 اوس 2.2 ضرب لس په توان منفي 8 نه 2.2 لس په توان د منفي 6 مولر شو مخکې د PB او بخیر د PB آین غلظت چې دی 1.15 په توان منفي 4 پاس موږ سره کم ذکر 1.15 په توان منفي 4 او اوس موږ سره چې X اماونټ کې موږ H2SO4 اضافه کړل اضافه مقدار کې نو اوس د X آین یا د PB آین غلظت موږ سره PB آین غلظت موږ سره 2.2 په توان منفي 6 شو نو کنسنټریشن د PB آین کم شو موږ سره اوس په څومره ضایعات ورکړي نو اوس چې موږ سره ضایعات ورکوي دا 1.15 په توان د ضایعات چې موږ ورکوو loss due to the solubility loss due to the solubility
due to the solubility of PB sulfate اوس موږ زایات ورکو نو موږ سره زایات 2.2 بس منفي شپږ مولره دا کنسنټریشن دی د لیډ سلفیټ کتله څومره ده 303 ده او 100 ملي دی 100 ملي موږ سره 0.1 دغه کېږي لیټره کېږي دا راځي 0.000 ګرامه او پرمیسیبل 0.000 دوه دی دا نقطه د پریزیشن لیمټ نه څه ده ډېره خواته پریزیشن شو 0.002 یعنی اشاره نه مخکې اشاره پسې 3 صفرونه او 2 او دا اشاره پسې وروسته 4 صفرونه دی او بیا ودي نو که موږ 50% اکسس زیاد مقدار کې 50% اکسس precipitating agent استعمال 50% زیاد مقدار کې موږ ریجنټ استعمال کو نو کوم چې موږ سره ډیر انکمپلیټ precipitation شي ډیر زیات انکمپلیټ precipitation شي چې کوم موږ دغه نه استعمال کو د معادلې نه دغه ډیر انکمپلیټ precipitation شي او موږ به ایکسس ریجنټ 50% استعمال کو اضافه نو کوم چې ډیر زیات انکمپلیټ precipitation او هغه موږ پریکټیکلی کمپلیټ کو هغه پریکټیکلی څه شو practically complete شو practically څه شو موږ سره complete شو امدا خبره د نورو کیسونو کې باندې نه موږ استفاده کولای شو که چېرته solubility product ډېر لوی نه که solubility product په انټروال د امدي کې لس په توان د منفي اته کې یا د نه کمي نو باید موږ هغه دپاره څومره استعمال کو 50% excess precipitant یا precipitating agent دا ورله به استعمال کو نو دې سره به موږ به د رسوب د انحلالیت د وجې نه چې کوم موږ ضایعات ورکو هغه به موږ څه کړو دا به موږ مخنیوی وکړو نو د solubility د انحلالیت د وجې نه د رسوب د انحلالیت د وجې نه انحلالیت د وجې نه که موږ 50% excess amount of precipitating agent استعمال کو نو دغه ضایعات چې دا موږ د منځه ویسو نو 50% excess مطلب څه 1.5 ځلې باید موږ د کیلکولیټډ نه زیات وراچو کوم چې موږ محاسبه کړي که نه فرق د معادلې نه کوم چې موږ محاسبه کړي د فارمولې نه د محاسبې نه د معادلې نه 1.5 دغه موږ باید زیات واچو نو کوم چې د ریاکشن ایکویشن نه موږ معلوم کړی
ریاکشن ایکویشن کومه محاسبه چې موږ کړې د هغې نه باید 1.15 ځلې باید زیات موږ پریسیپیټیټینګ ایجنټ چې ور واچو نو موږ به ضایعات د لاسه زیات به موږ باید ډېر زیات کم ورکو خو دا د هغه چا دپاره چې چا دپاره سالوبیلیټي پروډکټ قیمت لس په توان د منفي اتۍ یا لس په توان د منفي اتو نه کوچنی هغه دپاره دا 50% ده که چېرته سالوبیلیټي پروډکټ د ده نه زیات وي بیا موږ چیک کوو بیا محاسبه کوئ داسې او تاسو په هغه انټروال چې د 0.00 دوه به ځان چیک کوئ هغې نه به ځان وباسئ دا خبره هم باید په یاد ولرئ چې too great in excess یعنې زیات پریسیپیټیټینګ ایجنټ استعمالول too great in excess of precipitant and the precipitant زیاد مقدار استعمالول دا ګټورم نه دي یعنی 5% خو موږ ویل که نه او ته زیات استعمال دی بلکې دا څه دی بلکې دا تاواني دي ولې تاواني دي ځکه تاواني دي ځینې وختونو کې که ته پریسیپیټانټ ایجنټ استعمال کې صحیح ده که ته پریسیپیټانټ ایجنټ استعمال کې دا سالوبیلیټي زیاتوي دا څه کوي دا زیاتوي سالوبیلیټي او کموي نه سالوبیلیټي څه کوي کموي نه سالوبیلیټي کموي نه ولې نه کموي د دې ریزن دا چې یا به کمپلیکس جوړ شوی وي ریزن به دا چې شي کمپلیکس جوړ شي سالوبیلیټي زیاتیږي ریزن باید شي یا به کمپلیکس جوړ شوی وي صحیح ده یا به ایسیډ سالټ جوړ شوی وي ان داسې مالګه چې هغې سره به ایسیډاین وي او یا به د رسوب مرکب امپورټریک خواص وي نو یو علت دا دی دویم ایسیډ سالټ کیدی شي بل امپورټریک نه امپورټریک خاصیت چې کوم دی موږ سره ټریک خاصیت د چا د precipitated compound نغه جنرally hydroxide نه هایدروکسینو ردونه چې داسې دواړه کم خاصیت لري هم تیزابي او هم قلوي کوالټیټي انالیسیس کې دا به تاسو ویلي چې کله یو رسوب جوړ شي نو ځینې وخت یې رسوب څه شي موږ سره خپله حل شي مثلا موږ سره AgCl2 ده او زه د سره پریسیپیټیټینګ ایجنټ پوټاشیم آیوډاید اچوم صحیح ده نو که پوټاشیم آیوډاید مقدار کمي نو ما سره به جوړ شي AgI2 دا به رسوب کې پلس پوټاشیم کلوراید خو که زه پوټاشیم آیوډاید ما سره په ایکسس کې صحیح ده نو
اکسس کې ما سره نو بیا هغه بیا موږ سره AgI2 سره به د پوټاشیم آیوډاید بیا ریاکشن وکړي او ما سره کمپلیکس جوړ کړي K2AgI4 کمپلیکس په جوړ کړي دا یو کمپلیکس سالټ دی کمپلیکس سالټ دی او نو په دې کې چې کوم Ag دی دام چې کله دغه ته انټر کیږي سالوشن ته د رسوب نه نو دا څه جوړي دا آیوډاید سره یو ځای کیږي صحیح ده آیوډاید سره ځای کیږي چې AgI4 کمپلیکس جوړي او دا کمپلیکس انتهایی سټیبل کمپلیکس دی سټیبل کمپلیکس دی او دومره سټیبل دی چې د instability constant د غیر ثبات ثابت چې دی د غیر ثبات والی ثابت چې دی instability constant دی دا موږ سره لس په توان دی یو دیش دی instability constant قیمت کا زبر د تقریبا 15 ضرب لس په توان منفي یو دیش دی نو stability constant به د معکوس یو ضرب 15 ضرب لس په توان منفي یو دیش نو دا موږ سره شي لس په توان د یو دیش تقریبا نو stability constant زیات دی نو دې مطلب دی چې دا ډېر کم ډیزالو کېږي دې مطلب دا دی چې دا موږ سره ډېر کم ډیزالو کېږي نو دا انتهایی کم سلایډلی ډیزالو کېږي سلایډلی څه کېږي دا ډیزالو کېږي دا معلومه شوې ده که چېرته موږ د پریسیپیټیټ که هر یو ایون لرې کړو صحیح ده د پریسیپیټیټ هر یو ایون موږ لرې کړو any of the ions of precipitate که د رسوب هر یو ایون موږ لرې کړو نو ما سره به رسوب منحل شي نو پی پی ټي چې دا به ډیزالو شي یا به په پوره توګه ډیزالو شي او یا به قسماً په دې وخت کې چې کوم پروډکټ دی ضرب دی د آینونو دا ما سره کمی د اسپینه کله چې د آینونو د ضرب حاصل ما سره کمی د سالوبیلیټي پروډکټ نه د انحراف د ضریب نه نو خامخا موږ سره حلیږي رسوب څه کېږي پی پی ټي په دې وخت کې ډیزالو کېږي پی پی ټي په دې وخت کې حلیږي همدارنګې زنک که چېرته موږ رسوب کو د امونیم هایدروکساید سره مثلا زنک دی ما سره او هغه زه رسوبومه د امونیم هایدروکساید سره امونیم هایدروکساید او چاین ما سره امونیم هایدروکساید سره زه رسوب ورکومه نو ما سره زنک په دې شکل کې څه وکړو رسوب وکړو خو که چېرته زه امونیم هایدروکساید اکسس کې واخلم اکسس
امونیم هایدروکساید زه واخلم نو که اکسس کې زه امونیم هایدروکساید واخلم نو اکسس کې او ډېر اکسس کې امونیم هایدروکساید واخلم نو زنک هایدروکساید ما سره ډیزولو کېږي زنک هایدروکساید څه کېږي دا هایدرولایز کېږي او ما سره کمپلیکس امین جوړي چې جوړي کمپلیکس امین جوړي زنک NH3 هیگزا دا جوړي مو سره دا 6H2 دا امین کمپلیکس امین پکې دی نو زیات منګ زیات اکسس د ریجنډ هم خنه دی او بل هر یو عین منګ دلته څه وکړو چې منګ زنګ چې دا محلول نه لري صحیح ده نو زنګ چې محلول لري کو ما سره رسوب شي شو رسوب حل شو همدارنګه مثلا ما سره AG ده مثال کوم واخلو د AG ایون دی او پریسیپیټیټینګ ایجنټ موږ یا سیل استعمالو او یا موږ سوډیم کلوراید استعمالو نو په دې دواړو صورتونو کې ما سره جوړیږي چې AgCl PPT جوړیږي خو که چېرته زه AgCl ما سره او زه ایسیل په اکسس کې واخلم ایا د سوډیم کلوراید په اکسس کې واخلم تیرا نو دی وخت به AgCl ما سره حلیږي تیرا نو ما سره براشي ما سره چې AgCl ما سره رسوبي او زه AgCl په اکسس کې واخلم نو ما سره جوړیږي AgCl2 او همدارنګه سوډیم کلوراید کې اکسس کې بیا ما سره جوړیږي AgCl2 NaAgCl2 جوړیږي نو که AgCl زمونږ چې کوم پریسیپیټانټ دی AgCl دی دا اکسس کې واخلي سوډیم کلوراید اکسس واخلي دا سره کلوراید حلیږي نو زیات اغستل د پریسیپیټانټ ریجنټ دا نقصانی دی بلکې موږ سره رسوب چې کېږي حلیږي بل موږ مخکې ویل چې مثلا که ځینې وخت کې امپوټریک هایدروکساید جوړ شي امپوټریک هایدروکساید مثلا موږ المونیم پریسیپیټیټ کو ایز ا هایدروکساید المونیم موږ پریسیپیټیټ کو ایز ا هایدروکساید او تو OH په اکسس کې واخلي صحیح ده OH په اکسس کې واخلي که سوډیم هایدروکساید پوټاشیم هایدروکساید دا یا که یو امونیم هایدروکساید نو دا په اکسس کې واخلي نو ما سره الومینیټ جوړیږي چې جوړیږي الومینیټ نو ډیپند الومینیم هایدروکساید دا امپوټریک دی صحیح ده امپوټریک دی دواړه خاصیت لري هم تیزابي خاصیت لري هم قلوي خاصیت لري همدارنګه کومه امونیم هایدروکساید واچو المونیم هایدروکساید سره صحیح ده نو دې سره د امونیم هایدروکساید په استعمال سره د پریسیپیټیټینګ ایجنټ د سولوبیلیټي زیاتېږي سم خدا رسوب کو امونیم هایدروکساید سره ته واش کې امونیم هایدروکساید سره بل امونیم هایدروکساید سره واش کې
المونیم هایدروکساید سالوبیلیټي زیاتېږي نو بیا انحلالیت زیاتېږي سالوبیلیټي زیات شي انحلالیت زیات شي رسوبات ضایعات بچي دا موږ سره څه راځي دا به زیات وي همدارنګې که پی بي ته از سلفیټ بل مثال که موږ واخلو پی بي ته از پی بي سلفیټ رسوب کې پی بي د سلفیټ ته رسوب کې او همدارنګې ته ستا دغه چې دی پرسیپیټانټ چې دی دا ته په ایکسس کې واخلې نو پرسیپیټانټ په ایکسس کې اغوستل ما سره د پی بي سالوبیلیټي چې د پی بي سلفیټ سالوبیلیټي زیاتوي دا انکریز کوي نو بیا هم پرسیپیټانټ چې دی پرسیپیټیټینګ ایجنټ باید په ایکسس کې وانخیستل شي نو پی بي سلفیټ دی او ته H2SO4 په ایکسس کې اخلي پرسیپیټانټ نو موږ سره څه جوړیږي ما سره د بای سلفیټ آین جوړیږي نو پی بي نو سلفیټ مخکې جوړېده اوس بای سلفیټ شو نو انحلالیت به ما سره څه شي وي دا ما سره زیات شي نو بای سلفیټ آین جوړیږي او انحلالیت د پی بي نو ایکسس ریجنټ استعمالول دام پکار نه دي لږ پرسیپیټانټ استعمالول زائد باور کوي زیات ډیر زیات پرسیپیټانټ استعمالول سالوبیلیټي به زیاتوي کمپلیکس به جوړیږي انحلالیت به زیاتوي نو جنرالي که چېرته د ایس پی ویلیو سالوبیلیټي پراډکټ قیمت لس په منفي اتئ نو 50% یا د کیلکولیټر نه یو نیم چت باید زیاته تو پرسیپیټانټ استعمال کړي نو د سره به مکمل پرسیپیټیشن کېږي انحلالیت به کمیږي موږ سره او کمپلیټ پرسیپیټیشن به ما سره کېږي نو که چېرته یعنې د 2 لیکچرو دغه دا شوه که چېرته ایس پی دا موږ سره ایس پی قیمت لس په توان د منفي اتئ یا د دې نه کمي که یو د موږ سره د رسوب سالوبیلیټي پراډکټ لس په توان د منفي اتئ یا د دې نه کمي نو 1.5 چنده زیات پرسیپیټیټینګ ایجنټ دا پکار دی نو 1.5 چنده زیات یا ایکسس کې پرسیپیټیټینګ ایجنټ پکار دی پرسیپیټیټینګ ایجنټ ورته پکار دی دا تقریبا د دې 2 لیکچرو دا خلاصه صرف تاسو ته مونږ ښودل چې کیلکولیشن څنګه کېږي او موږ دا 1.5 چنده یا دغه ایکسس مقدار موږ څنګه ځان ته راایستلی شو